شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. تر څنګه مې ناست اصغر ناتوان زمونږ کشر زمونږ ملګری او مونږ یو کوشش کړی دی چې د نبي علیه السلام په سیرت باندې مو یو نعت لیکلی دی. د هغوی په سیرت باندې به مونږ څو زمونږ لیکل به سي او د نور مخې ته د ډیوې څه حیثیت نه وي. هغه د دې ملګري د ناتوان خوښ شوی دی نو دوی ولې یو طرز ورکړی دی. دوی دا زړه غوښتل چې دا دوی په ترنم کې ریکارډ کړي نو دغه یې غوښتنه وه چې ملګرو سره شریک کړو او ملګري یې خوښ کړي. نو مهرباني وکړئ دغه نعت که په معیار باندې پوره وي نو تاسو یې هم خوښ کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ستاسو د قاري صاحب ترمنځ دیوال کېږم نه، دا تاسو دا قاري صاحب. ډېره مننه حاجي صاحب، چونکې مشران ناست دي، زما ماماګان ناست دي، نیکه مې ناست دی او مینوالو ته یې دا نعت ډالۍ وي د حاجي صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چې هیر مې نشي صرف پدې خیال د محمد، چې خیر مې نشي صرف پدې خیال د محمد صلی الله علیه و آله وسلم. او لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد، چې هیر مې نشي صرف پدې خیال د محمد، چې هیر مې نشي صرف پدې خیال د محمد. او د حسن او اخلاقو یې ثانی نشته دنیا کې، د حسن او اخلاقو یې ثانی نشته دنیا کې، د حسن او اخلاقو یې ثانی نشته دنیا کې. نو منلی دی هر چا جلال جمال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد. چې هیر مې نشي صرف پدې خیال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد. او د هر یو مسلمان پدې پورا پورا یقین دی، د هر یو مسلمان پدې پورا پورا یقین دی. نو پیدا بنشي بل څوک په مثال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد. او دهمن لبه هم غوښته دعا د هدایت، دهمن لبه هم غوښته دعا د هدایت. نو منلی دی هر چا دغه کمال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد. چې هیر مې نشي صرف پدې خیال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد. او د دې منظر لیدونکي با عجز بختور وي، او د دې منظر لیدونکي با عجز بختور وي، د دې منظر لیدونکي با عجز بختور وي. نو جلب چې دا براق نیسي بلال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد. نو چې خیر مې نشي صرف پدې خیال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد. چې خیر مې نشي صرف پدې خیال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد، لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد. نو لیکلی مې نامه دا پارومال د محمد صلی الله. جزاک الله قاری صاحب، ما ته د خپلو لفظونو اوس احساس وشو
چې ما یو ښه کار کړی دی، نو په دغه تمه په دغه هیله باندې یو چې موږ ته دعاګانې وکړئ چې دغه شانتې نعتونه او حمدونه هم راوړو، تاسو سره یې شریک کړو. ستاسو او د ټولو مینهوالو یو جهان مننه.